سلامونه. هر هغه څه چې موږ تاسو په ژوند کې په ورځنیو چارو کې شتون ولري هغه موږ تاسو ته عادي دي. موږ تاسو د ژوند یوه برخه ده. او هر هغه شی چې موږ تاسو په خپل ژوند کې مو نه وي لیدلي دوه حالته دي. یا نوي جوړیږي، ایجادیږي، منځته راځي، او یا پخوا تېر سوي دي چې هغه موږ په سترګو نه دي لیدلي، ولې حکایتونه یا موږ تاسو خبرې په هکله باندې اورېدلې دي. دا نوي او پخواني دواړه اوسني عصر کې انسانانو ته ډېر جالب او زړه راښکونکي وي. مثلا که موږ تاسو د هند د تاج محل په هکله خبرې اورو، نو موږ تاسو زړه راښکونکي، چون په هغه وخت کې ټکنالوژي په هغومره په اوسني حالت باندې پیشرفته حالت باندې نه وه. څنګه تاج محل په هغومره زړه راښکونکو عجایبو باندې جوړ شوی دی. یا مثلا د مصر د اهرامونو په هکله چې څومره مو اوس پورې څېړنې کېږي، بیا هم علم هغه اندازې ته نه ده رسېدلی، او د هغوی د جوړېدو په هکله باندې اوس هم لا پوښتنې راولاړېږي. همدارنګه په نړۍ کې ډېر زیات تاریخي ابدات یا تاریخي هغه شته، پخواني شیان شته. د هغو ټولو په هکله باندې انسان وخت ناوخته په ډېرې لیوالتیا سره غواړي چې معلومات ترلاسه کړي. لکه څنګه چې چین خپل یو ډېر لرغونی تاریخ لري. رسول الله مبارک به په حدیثونو کې یادوي چې اطلب العلم ولو کان فی الصین، تاسو علم حاصل کړئ ولو که په چین کې وي. هدف د دې حدیث نه ده، یعنې علم دومره اهمیت درلود چې تاسو که چین دومره لرې لاړ شئ هم پروا نه کوي، ولې علم حاصل کړئ. چین د رسول الله مبارک له وخت نه هم ډېر مخکې شتون درلوده، او چین خپل یو ډېر لرغونی تاریخ لري، یعنې تر زرو نه ډېر زیات داسې تاریخي ابدات پکې شتون لري چې هغه د یونسکو په میراث کې شامل دي. یغو په سر کې د چین دیوال قرار لري. ما یې په ابتدایي ډول باندې یوه نقشه رسمه کړې ده. د چین دیوال چې کله ما خپله واورېده د اول وار لپاره په 2012 کال کې، بیخي راته جالب و چې داسې یو دیوال هم شتون لري په نړۍ کې چې هغه انسانانو جوړ کړی ده، او داسې یو دیوال ده چې په زرهاو کیلومتره اوږدوالی لري. ما ته جالب و چې زه غواړم په دې باره کې معلومات ترلاسه کړم. چون 2 وارې زه خپله چین ته تللی یم. یو وارې په 2018 کال کې لاړم، بیا 2024 کال کې لاړم. 2 وارې ما د چین دیوال لیدلی ده، او دا دیوال ډېر زیات جالب هغه لري، حقایق لري چې باید موږ تاسو په هکله باندې پوه شو. موږ تاسو دې ته د نن ورځې موضوع ته عنوان ورکړی د چین لوی تاریخي دیوال، چې په انګلیش کې موږ تاسو ورته وایو چې ګریټ وال اف چاینا. دا د چین دیوال 220 کاله مخکې قبل المیلاد، یعنې میلاد څخه مخکې، کوم انګریزي تاریخ چې موږ تاسو یا عیسوي تاریخ چې موږ تاسو اوس کاروو، د هغه له ابتدا نه 220 کاله مخکې د چین دیوال شتون درلود. خو په دې بڼه نه، په کومه بڼه؟ په ابتدایي بڼه باندې چې واړه دیوالونه له خټو او له لرګیو نه جوړ. د هغه په نامه باندې، د شیهوانګ په نامه باندې، د دې په نامه باندې د چین هغه امپراتور یا د وخت حاکم چې تر د شیهوانګ د دورې نه مخکې ملوک الطوایفي حاکم وي په چین باندې. یوه ډله به په یوه سیمه حاکم وه، بله ډله به په بله سیمه حاکم وه. دا به ځان ته پاچا وه، دا به ځان ته پاچا وه. تقریبا له 10 نه ډېر هم چې پاچایان شتون درلوده. د دوی په منځ کې به همیشه یو داخلي اړودوړ راته، جنګ به کېده، یو په بل باندې به نظامي هغه سره کوو، ګواښونه سره کېدل. دا شیهوانګ د چین په تاریخ کې لومړنی سلطان یا امپراتور یا پاچا و چې د ټولو پاچایۍ ته یو ملي فکر ورکړ، او چین یې د یو ملي امپراتورۍ د سوري لاندې راوستله. د شیهوانګ په وخت کې، یعنې چې 220 کاله مخکې له میلاد څخه د دوره وه، د چین دیوال شتون درلوده په ابتدایي ډول باندې. له هغه نه وروسته د مینګ په نامه باندې بل هغه راغی، مینګ په نامه باندې بل امپراتور. ده څه وکړل؟ هماغه دیوال ته هغه ورکړ، وسعت یې ورکړ، پراخوالی یې ورکړ. دا دیوال چون وړوکی و، ډېر زیات جون اتصال نه درلود، اتصال یې سره ورکړ، او د ډبرو استعمال یې پکې زیات کړ. دا دیوال داسې نه ده چې موږ تاسو فکر کوو چې په ډېر کم وخت کې به جوړ شوی. 2000 کاله وخت یې نیولی ده، او په زرګونو بلکې په لکونو انسانان د هرې امپراتورۍ په راتګ سره هلته استعمال شوي دي. دیوال یې پرې جوړ کړی ده. چا به چې کار نه شو کولی، روایتونه دي چې په همغه دیوال کې ډېر زیات انسانان هډوکي پکې شتون لري، هملته پکې ښخ شوي دي. د مینګ په وخت کې دا دیوال په هغه باندې
د ډبرو استعمال پکې ډېر سو او داسې ډبرې پکې دي چې ما په خپلو سترګو لیدلي چې 2 متره 3 متره ډبرې او داسې بروشنګ سوی چې په غوږ کې د بروشنګ ټکنالوژي شتون نه درلوده دا په لاس باندې پرې سوي دي دا دیوال داسې سوی ده چې له ختیځ نه له لویدیځ نه د چین له لویدیځ نه کوم لور ته د ختیځ لور ته داسې غځول سوی ده د ختیځ خواته دا دیوال تقریبا 1000 نیولې له 1000 شاوخوا یعنی تقریبا 1.5 ته رسیږي دا کیلومتر د ده اوږدوالی ده د ټول دیوال یعنی که موږ تاسو وغواړو چې په دغه دیوال باندې پیاده په پلي مزل کولو سره موږ د تاسو د دیوال وګورو نو یوه میاشت موږ تاسو که د ژوند اساسي شیونه لکه ډوډۍ او اوبه راسره وي او کوم بل تکلیف ونه لرو نو په یوه میاشت کې موږ تاسو د دیوال ایله خلاص کړو وګورو دې ته په کال کې په میلیونونو انسانان د سیاحت لپاره راځي صرف واجه هغه هدف هم دا چې د چین دیوال موږ ووینو چون دا کوم لرغونی تاریخ چې لري د دغه نه باید موږ خبر شو دا دیوال ډیر مختلف هغه لري کوایف لري چې په یو غرنیزه سیمه کې جوړ شوی دیوال ده او د چین په شمال کې دا قرار لري دا دیوال کې کوم تاسو څومره هم ګرځو ډیر ښه اکسیجن دلته هوا ډیره پاکه ده او موږ تاسو کولای شو چې په ګرځېدلو سره لږ لذت واخلو را به سو دې ته چې د چین د دیوال د جوړولو اهداف چیو اهداف یې څلورو تر ټولو مخکې د پاچاهانو یا د امپراتور د قلمرو تنظیم یو ده دویم هدف دا و چې په هغه وخت کې د چین له دیوال نه د ورېښمو د لارې په حیثیت باندې کار اخیستل شوی دی د ورېښمو لار چې موږ تاسو سلک روډ هم ورته وایو که نه دریم دا و defense against the state of warriors ډیر زیاتو ډلو به شتون درلوده چې په چین باندې به یرغل کاوه ځکه د مغولو پاچاهانو به په دې وړو امپراتورۍ باندې یرغل کاوه بل دا و چې د اخري وخت کې د مینګ په وخت کې د ټول د چین د امپراتورۍ د پولو تنظیم اول وخت کې چې کومې پولې وې هغه د هغه وخت د پاچایانو سره تقسیم شوي چې دا سیمه د تا ده دا سیمه د ما ده دا سیمه د بل ده دا ټولې معلومې وي ولې کله چې د سلک روډ استعمال راغی په دې لارو باندې تګ وراتګ شروع شو او د انتقالاتو اروپا خواته او د اسیا خواته او د نورو سیمو ته به انتقالات د تجارتي مالونو کته پورته کېدل پکې شروع شو لغه نه وروسته بیا د مینګ له دورې نه وروسته چې نور امپراتوران راغلي دي هغوی بیا چین د ټول دیوال د چین د هغه پورې وتړل چې د یوې امپراتورۍ لاندې ځي او دا سیمې نور د یوې امپراتورۍ په نامه یادېږي نو دغه د پولو تضمین هم په د چین دیوال ډېر مهم رول پکې ادا کړی ده او ډېر حیثیت یې درلوده په واک کې اوس به راسو د دغه جوړښت ته چې دا څه رقم جوړ شوی ده دا دیوال لکه څنګه چې ما ویلې بعضو سیمو کې 3 متره سور لري 3 متره نیولې تر 7 متره پورې دا سور لري له کومې برخې نه له دې برخې نه دې برخې پورې بعضو ځایو کې تنګ شوی بعضو ځایو کې پراخه ده اوس به راسو دغه برخې د دیوال ته چې مثلا که موږ تاسو داسې قیاس کړو چې دغه دیوال له دغه طرف نه ښکاري نو دغه دیوال جګوالی چې ده له کمې له 5 متره نیولې تر 10 متره پورې دا جګ ده له ځمکې نه بیا له دې دیوال نه تر دا بلې دیوال پورې چې ده دغه د کوم کف یا کوم لاره چې شتون لري د پیاده تګ لپاره د دغه دیوال او د دې پیاده تګ تر لاندې 1.5 متر نوره فاصله ده یعنې کټاره غوندې ورکړې ده یعنې بغلي دیوال یې ورکړی څو کته ترې ونه لوېږي بیا د دې دیوال د کټارې په سر باندې داسې هغه ورکړی ده یو ډیزاین یې ورکړی دې لپاره چې هغه غوږ کې نظامي هغې ورنه اخیستې استفاده یې ورنه کوله ډېر یو جالب دیوال ده دغه د یوه دیوال څونه 2 دیواله ول شوي یو دا دیوال دی او دا دیوال ده بیا منځ کې پرانه شوی دی یا شګې یا خاوره یا څه پکې اچولي دي یا تیږې بیا ډک شوی ده د دې دیوال او د دې دیوال ترمنځ چې کوم تیږې استعمال شوي دي
یعنې تر 3 متره 4 متره 2 متره 1 متره پورې ډبرې هم په دې کې شتون لري سر په سر کړي دي. نو تاسو فکر وکړئ چې په هغه وخت کې چې ټکنالوژي او برق بالکل شتون نه درلود دا دیوال په کوم حالت کې جوړ شوی ده له انسانانو څومره په ستم او ظلم باندې کار اخیستل شوی ده په دې کې چونه ګډه شوې ده په دې کې ریګ ګډ شوی ده په دې کې خاوره ګډه شوې ده په دې کې بعضې وختونه د وښو هغه کوم هغسې موږ تاسې ورته وایو نري نري شونې سیمګل کې به استعمالول هغه پکې ګډ شوي دې لپاره چې مقاومت کلکوالی ډېر راشي ولې په مرور د زمان بیا دې کې بیرته ترمیم هم شوی ده ترمیم راغلی بعض ځایونه باران خرابې کړي یا واورې خرابې کړي یا زلزلو خراب کړي وي یا په جنګونو کې په داخلي جنګونو کې خراب شوي بیرته جوړ شوي دي ترمیم شوي دي په دې دیوال باندې که په هواره روانې خو لاره دا داسې د ستیګې پکې پوښل شوي دي فرش شوي دي او لکه موزاییک غوندې خو ډېرې غټې غټې 2 متره 1 متر 1.5 متر داسې ځای دي دا لاره مثلا بعض ځایو کې چونغریزه ساحه ده که چېرته جګوالي ته ضرورت وي چې هغه سیمه جګېږي بیا هغلته زینې ورکړي داسې زینې ورکړي زینې هم له ډېره غټو ډبرو نه جوړې دي له 500 هر 500 نیولې تر 300 متره پورې نظر هغه د جغرافیایي حالت په کتو سره یو دانه ټاور شتون لري لکه دا دلته به چې مثلا پوځي چوڼۍ به وه ټاور به و چې مانیټرینګ ټاور موږ تاسو ورته وایو چې هغه نظارت کوي پوځیان یا عسکر نو په دې چوڼۍ کې به 10 یا 12 عسکر پراته وو او د دې چوڼۍ لاندې به د بندیانو لپاره دلته به مثلا غل ونیو هغه به یې راوسته دلته به یې هغه په چوڼۍ کې به یې ساته یا مثلا دې خواته به کوم یو هغه به راوسته دلته په رشمو به یې ته ورجګاو لارې به شتون نه درلوده ډېر لرې په رشمو به هغه غشی به ورته نیولی چې ته راوخېځه بیا به دلته بندي کړه همدارنګه له دې نه بل مثلا دلته بل ټاور شتون درلوده نو دې به څه کوو دې ټاور به په هغه ټاور سره چې کوم کمونیکیشن کوو هغه به چون په وخت کې ټکنالوژي او نور امکانات اوس چې لرو دا شتون نه درلوده بیا به یو سپاهي یا عسکر له دې نه ورغی او هغې سیمې ته به هغه ورکړه بل ټاور ته به احوال ورکړه هغه به بیرته کوم د مورد نیاز یا د ضرورت وړ توکي لکه خوراک اوبه دا به هم کې انتقالېدل نو دا ټول دیوال باندې داسې ټاورونه شتون لري او اوس خو امکانات ډېر زیات ورته کړي دي د چین حکومت 5G انټرنیټ پکې شته برق پکې شته ایرلیفټ شته پکې د سیاحت لپاره ډېر زیات سیمې دي چې موږ تاسو مثلا له دې سیمې نه دې سیمې پورې تقریبا داسې وکړه چې 800 متر دوی ایرلیفټ جوړ کړی دی ډېر منظم ډېر ښه جوړ کړی ده او په دې ټول دیوال کې تقریبا دا اوس له 4 لکو نه نیولې 4 لکو نه نیولې چون تثبیت نه ده دا په ډېرو زیاتو ولایتونو د چین کې خپور ده دا دیوال په یوه سیمه کې نه ده مثلا په بیجینګ کې موږ تاسو کولی شو چې دې ته موږ تاسو انټرنس ته ورسو او دروازې ته ورسو په نورو سیمو په نورو ولایتو کې هم همدارنګه خو ډېر مشهورې په بیجینګ کې ده او 4 لکو نه نیولې تر 7 لکه انسانان صرف په همدغه د چین په دیوال په تنظیم باندې مصروف دي په دې کې برق نیولې تر انټرنیټ پورې تر معماري پورې تر سیاحینو تر هغه پورې د راهنمایي پورې لارښودلو پورې تر دوکانونو پورې تر کاپ شاپونو پورې تر مالي پورې چې دا د ونو او د بوټو هغه کې خدمت کوي ډېر زیات نو دغه تر امنیتي سکیورټي ګارډز پورې 7 لکه انسانان صرف د چین د دیوال کې د ملوث یا د شته بزنس د احیا او د ساتنې په موخه باندې ګمارل شوي دي چین خپله دغه د چین دیوال د چین خپل تاریخي عظمت ښیي دنیا ته او همدارنګه له دې نه اوس دوی د اقتصادي پلوه تقریبا په میلیاردونو ډالر دوی د کال هغه لري عایدات لري دا عایدات لري او خلک هم ډېر ښه یادوي او یو ډېره ښه د چکر سیمه ده موږ تاسو کولی شو که څوک چین ته لاړو نو زه ورته توصیه کوم چې ورځئ ودې ګوري کله چې تاسو له یو 2 3 4 ټاورو ته ورسېږئ هغلته اتومات خپل هغه کسان دي کامرې تاسو راخلي چې راځئ لاندې دوکانونه دي په دې دوکانونو کې مثلا تاسو بیرته دې لارې نه راځئ او بیرته له دې سیمې نه وځئ دلته یو ایریا ده په دې کې مختلف دوکانونه دي تاسو کولی شئ د هغوی هغه کوم د برونزو یا د نورو میډالونو چې په پیسو یې واخلئ عکسونه مو واخلئ مثلا ورته ووایئ چې زه دغه ټاور پورې تللی یم بیا تا ته یو هغه درکوي یو سټمپ درکوي چې په هغه باندې لیکلي دي چې یو ویزیټډ د ګریټ وال اف چاینا دغه ټاور پورې تللی ډېره ښه سیمه ده دا و د چین د تاریخي دیوال په هکله معلومات که په هکله کوم نظر لرئ کولی چې د کمنټ لرئ موږ سره شریک کړئ ډېره مننه